او لس داسې شیان دي چې په هغه سره روژه مکروه کیږي، د روژې ثواب ور باندې کمیږي. اول دا چې په روژه کې دروغ ویل او د دروغو شاهدي ورکول، غیبت کول، د دوو مسلمانانو په منځ کې چغلخوري یو بل سره جنگول او په روژه کې بل مسلمان ته دوکه ورکول، جګړه کول، جنگ جنجال جوړول، دا شان فاحش حرکات کول او فاحش ژبه استعمالول، فاحش غلطی خبرې کول او دا شان بل مسلمان باندې ظلم کول او په روژه کې د مسلمان سره په زړه کې بغض او دشمنی ساتل او دا شان په بازار کې یا موبایل کې یا بعضې نورو ځایونو کې پردیو زنانو ته کتل یا ورسره ملاوېدل یا د پردیو زنانو سره بلا ضرورته خبرې کول او دا شان په موبایل کې فلمونه کتل، فالتو عکسونه کتل، ډرامې سریالونه کتل، دا روژه مکروه کوي. او دا شان سینما کتل، ټي وي کتل، وی سی آر په کور کې ایښی وي، زنانه یې ګوري یا دی خپله ګوري، نو دا ټول هغه شان دي چې روژه په دې سره سخته مکروه کېږي، د روژې ثواب د سړي له لاسه وځي. د دې شیانو څخه باید مسلمان پرهیز وکړي. دویم دا چې د روژې په حالت کې بلا عذره د یو شي خوند څکل یا د اوبو خوند څکل یا د خوراک د یو شي خوند څکل معلومول چې څه ضرورت نه وي هغه ته د هغه خوند ګورې، نو دا روژه مکروه کوي. البته یو مسله دا ده چې د یوې ښځې خاوند ډېر غوسه کوي او پر خوراک باندې اشپزي باندې غوسه کوي، بدرد وایي، نو که د هغه سړي زنانه میرمن د دیګ خوند د دې عذر په وجه وګوري او بیا هغه لاڼې توکي، نو دا روژه نه مکروه کوي. دریم دا چې د روژې په حالت کې د خپلې میرمنې سره لوبې کول، شهوتي لوبې او دا شان په شهوت باندې هغه مسه کول، په شهوت باندې مچه کول او دا شان شهوتي حرکات ورسره کول، دا په روژه کې مکروه دي. او که داسې وي چې د دې حرکاتو څخه یو انسان انزالیږي یا د انزال کېدلو اندېښنه یا ګمان وي پر دې باندې، نو دغه حرکات بیا په روژه کې حرام دي، ناجایز دي. او څلورم دا چې په خوله کې دومره زیاتې ناړې را جمع کړي، هغه بیا په یو دم ټولې تېرې کړي، خپله خوله د ناړو ډکه کړي بیا یې تېرې کړي، نو دا هم روژه مکروه کوي. او پنځم دا چې بلا عذره پیشلمی د جنابت په حالت کې کول، د جنابت غسل دومره ډیر زندول چې پیشلمی ور باندې راسي او پیشلمی بیا د جنابت په حالت کې وکي، که څه هم پیشلمی صحیح دی، روژه هم صحیح ده، خو لیکن داسې کول بلا عذره مکروه عمل دی. او شپږم دا چې د روژې په حالت کې بل چاته دومره وینه ورکول یا خپله دومره وینه کښل چې هغه باندې انسان کمزوری کیږي، روژاتي ور باندې کمزوری کیږي، نو دا عمل په روژه کې مکروه دی. او اووم دا چې د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم دوایي یا د غاښونو د صفا کولو پوډر دا استعمالول روژه مکروه کوي. او که د دې ذایقه او خوند یا دا دوایي ستوني ته ولاړه سي، نو ډېر علما کرام دا وایي چې په دې سره روژه بالکل فاسدېږي، نو د دې څخه هم باید ځان وساتل سي. په روژه کې باید سړی مسواک استعمال کړي. اتم مکروه دا چې د استنجا په حالت کې دومره زیات په استنجا کې مبالغه کول، حیا دې ډېره زیاته وي چې اوبه د نارینه یا زنانه عورت ته دننه د داخلېدلو شک او شبهه وي، نو دومره زیاته مبالغه دي د روژې په حالت کې نه کوي، ځکه داسې مبالغه کول مکروه ده. او نهم مکروه عمل ده چې د اوداسه په وخت کې او د غسل په حالت کې په خوله یا پزه کې ډېرې اوبه اچول، دومره مبالغه کول چې هغه اوبه ستوني ته ولاړې سي، نو د روژې په حالت کې که اودس کوئ که غسل کوئ، طریقه دا ده چې لنده ګوته په خپلو سږمو کې یا پوزه کې وښوروئ او اوبه خوله ته واچوئ
غړغړه کوئ استعمه بلکې په خوله کې صرف یو طرف بل طرف وښوروئ بس دا باندې هم غسل صحیح کېږي هم اودس ورباندې صحیح کېږي. او لسم مکروه عمل په روژه کې دا دی چې یو څوک ناست وي شهوتي سوچونه او فکرونه کوي یا داسې خیالات ذهن ته راولي چې په هغه سره د انسان شهوت پورته کېږي یا داسې عکسونه په موبایل کې یا بل ځای کتل داسې مناظر کتل چې هغه د انسان شهوت پورته کوي نو دا هم روژه مکروه کوي. نو فقهای کرامو دغه لس شیان لیکلي دي چې دا باندې روژه مکروه کېږي د روژې ثواب ورباندې کمیږي. نو هر روژاتي باید د دې شیانو څخه اجتناب وکړي ځان ورنه وساتي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.